قدرمانو دوستانو ستړي مشئ زه غوټۍ یم هر کلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ د چین دوه مجلسونه اوس د دغه هیواد په پلازمینې بیجینګ کې روان دي د 2024 کال په پیل کې د چین د اقتصادي پرمختګ حالات سمسور او ګرنډې ښکاري او د نړۍ پاملرنه یې راجلب کړې ده دوه مجلسونه د چین د سیاسي نظام یوه مهمه برخه ده او هم د نړۍ لپاره د چین د چارو د لید کړکۍ بلل کیږي نو زه به په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمیرو له مخې تاسو ته د دغو دوو مجلسونو او د چین د ټول بهیر ولسي ډیموکراسۍ په اړه معلومات وړاندې کړم په چین کې د ډیموکراسۍ بڼه د لویدیځو هیوادونو د انتخاباتو له بڼې یا رایې ورکولو سره توپیر لري په چین کې ډیموکراسي خلکو ته د لومړیتوب ورکولو په معنا ده او د هیواد ټول واکونه د خلکو په لاس کې دي د چین د ملي ولسي کانګرس میکانیزم د خلکو د کوربه‌توب بنسټ ضمانت دی د چین د ملي ولسي کانګرس استازي د بېلابېلو کچو ولسي کانګرسونو انتخاباتو کې ټاکل کیږي چې د چین د بېلابېلو سیمو قومونو او ساحو استازیتوب کوي د بېلګې په توګه د چین د 14 ملي ولسي کانګرس استازي د چین له 50 قومونو څخه راغلي د دغه کانګرس په استازو کې لږ تر لږه 40 سلنه یې کارګران، بزګران او کسبکاران دي د هیواد ټول واکونه د خلکو په لاس کې دي دغه استازي یې ښه خدمت کوي او د خلکو ګټې تامینوي چې همدا د ټول بهیر ولسي ډیموکراسۍ ښه څرګندوی کوي د بېلګې په توګه د چین په 11 ولایتونو سیمو او ښارونو کې د قانون د جوړونې په پار د ملي ولسي کانګرس د نمایندګیو شمېر 22 ته رسیدلی دی دغه کانګرس د دغو نمایندګیو له لارې د خلکو سره په نږدې تماس کې دی او په همدې مناسبات په اساسي ساحو کې د عامو خلکو اوازونه په مستقیمه توګه د هیواد تر قانون جوړونکو ارګانونو رسیږي د دوو ملي مجلسونو په موده کې څه باندې 15,000 استازي او غړي په بیجینګ کې راغونډېږي او د خلکو نظرونه او غوښتنې د حکومت اړوندو ارګانونو ته وړاندې کوي او په همدې مناسبات د کابو 1 میلیارد او 400 میلیونو چینایانو نظرونه او نیتونه د هیواد د پرمختګ په عالي رتبه نقشې کې شاملېږي معلومات ښیي د چین د 14 ملي ولسي کانګرس استازو د تیر 2023 کال په مارچ کې د لومړۍ عمومي غونډې په درشل کې له قوانینو سره سم خپلې دندې ترسره کړي او 8314 وړاندیزونه یې وړاندې کړي وو دغه وړاندیزونه د 204 ارګانونو او څنګو لخوا څېړل او اماري شوي دي او د بېلابېلو خواوو د ګډو کوښښونو په رڼا کې ټولو ته ځوابونه ورکړل شوي دي هر هیواد د حق لري چې له خپلو حالاتو سره سم مناسب ډیموکراتیک نظام جوړ کړي چین د بشریت د ګډو ارزښتونو پر بنسټ له خپل تاریخ کلتور او دولتي حالاتو سره سم د ټول بهیر ولسي ډیموکراسي پیاوړې کوي او د یوواره سیاسي نظام په رڼا کې د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ د پیاوړتیا په پار د ټولو خلکو ځیرکي او هوښیاري داسې راغونډوي چې ګټې یې تر ټولو قدرمانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید له پاملرنې مو مننه کوم بریالي اوسئ